یو یهودی الک به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدمت کولو، یهودی و. نو زما عزتمندو څه وخته پورې دا یهودي الک دا نوجوان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدمت ته حاضري ونه کړه. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې هغه الک څنګه نه راځي؟ چا ورته ویلې چې یا رسول الله هغه بیمار دی. څه چل دی؟ بیمار دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې نوجوان پوښتنې دپاره راغی. اوس د دې نوجوان اخري سلګۍ دي، د دنیا نه رخصتېږي، وفات کېږي. نن خو موږ او تاسو په دنیا کې داسې اوړو راوړو مرګ رانه هیر دی. اوی د قبر زندگی هیره دغه شپه دا د مرګ ته په موږ او تاسو راغله. دا د قبر شپه، اوله شپه، دغه جړا فریاد، دغه په دې لوسپیکر باندې اعلان فلان بن فلان وفات شوی دی. چې څوک خبر شي څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. بې غوږ ایښی چې جنازې کله ده. الله اکبر. قسم د الله په ذات باندې دا یو نه یو ورځ اعلان به زما واوري، یو نه یو ورځ اعلان به خپل واوري. تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو، دغه شان دې به په تا هم واوري خاوري. اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خاندي. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. نن خو مونږ داسې په دې دنیا کې داسې منګولې خښې کړي دي که نه، بلډینګونه جوړو، کاروبارونه او ګاډي او دې سره مینه او محبت او بچو سره، بلکل هم آخرت ته شا کړې ده. بیا دا انسان چې کله وفات چې داسې میټاو شي چې دا د سره په دنیا کې پاتې شوی نه دی. دا خلک یې د دې دماغونه داسې وباسي، داسې هیر کي. تاسو خپل نیکونو ته سوچ، والدین وفات شوي د چا زمونږ او ستاسو نه مخکې دي دنیا ته راغلي. نو دا نوجوان اخري سلګۍ دی لیکن یهودي دی. نبی علیہ الصلاة والسلام راغی. اللہ اکبر. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، محمد رسول. آغا غم سر، آغا فکر سر راغی. دی یهودی نوجوان سر ته کېناست، ورته وی اسلم، مسلمان شو، کلمه ووایه، همیشه د پاره به د جهنم د اور نه بچ شي، جنت لو والا. هغه یهودي نوجوان سر ته پلارم ناستو، خپل پلار ته دا سر داسې ورواړول. پلار ورته وی بچیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد چې درته څه وایي صحیح وایي، د هغې خبره ومنه. هغه کلمه وویله مسلمان شو. یا خو محمد رسول الله دومره پریشانه ناست دی، په چهره مبارکه باندې خفګان دي، پریشانۍ اثرات دي. خو چې کله هغه نوجوان کلمه وویله مسلمان شو او روح تینا پروان شو، انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حشاش بشاش خوشحاله شو، تر او تازه شو او راپاسې دی، را روان دی. او زما عزتمندو صحابه ورته وایي یا رسول الله چې کله هغه نوجوان ژوندی و نو تاسو پریشانه وئ، چې کله نوجوان وفات شو نو تاسو خوشحاله شوئ؟ وی او هغه د یهودیت په حالاتو کې دې نوجوان ته که مرګ راغلی وی سیده جهنمو، لیکن زما یو امتي هغه کلمه وویله همیشه دپاره د جهنم د اور نه بچو جنت لو والا جوړ.